آیا تا کله سوچ کړی چې د مصر د اهرامونو غټې ډبرې په هغه وخت کې د کومو وسایلو په مرسته تراشل شوي؟ دا غښتلي دقیق او درانه جوړښتونه تر نن ورځې د نړۍ ستر انجینران حیران کړي دي. په دې ویډیو کې به داسې رازونه درته څرګند کړو چې شاید تر اوسه مو نه وي اورېدلي. د مصر تر سوځونکي لمر لاندې د نیل دریاب په غاړه قدم وهې. مخته دې د ګرانیتي ډبرو یو لوی جوړښت راښکاره کیږي. د بیلګې په توګه د ابو سمبل عبادت ځای یا هم د کارناک معبد. ډبرینې ستنې له لرې که ورته ځیر شي یو لرغونی جوړښت دی. ورنږدې کیږئ یو څه مو نظر اخلي. په ډبرو کې کیندل شوي لیکنې تر هغو ډېرې دقیقې دي کوم چې موږ یې له لرګینې اوسپنیزې او یا یوې بلې ارې څخه تصور کوو. په ځینو ډبرو کې یو لیزري خط منډه اخیستې ده، بې له کومې څنډې، ډېر پاک او شفاف. حتی دلته ځینې داسې ژورې تر سترګو کیږي فکر به کوي چې د نننۍ چټکې ټکنالوژي پر مرسته کیندل شوي دي. خو پوښتنه پیدا کیږي دې کسانو په هغه وخت کې دا کارونه څنګه ترسره کړو؟ ځینې کسان فکر کوي چې مصریان ډېر هوښیار وو، له پیاوړي انساني ځواک، ازمون او ماتې څخه په ګټې اخیستنې سره یې دا چارې ترسره کړي. خو کله چې سړی هغو ډبرو ته رسیږي چې پکې ډول ډول انځورونه، مخروطي شکلونه او نور ډیر څه کیندل شوي، نور ځواب ورک شي. او کله چې پوه شي چې ګرانیتي ډبرې په اوسنیو ماشینونو لا په ډیره سخته تراشل کیږي، نو څه شی و؟ څنګه یې دا کار ترسره کو؟ آیا هغه وسایل و چې تر اوسه لا نه دي موندل شوي، یا هغه ټکنالوژي چې د تاریخ په اوږدو کې له منځه تللي، یا تر دې یو له عجیبو بیلګو څخه په استرون کې ابدوس عبادت ځای دی. دلته داسې ډبرین بلوک شتون لري چې وزن یې له 50 څخه تر 100 ټنه پورې رسیږي. په داسې ډول یې د یو او بل تر څنګ چینلي چې حتی د کاغذ یوه ورقه لا هم نشي ورڅخه تېرېدلی. ځینې پلهیي یا هم زاویه لرونکي دي، نه یوازې چې پرې کول یې دقیق دي بلکې ایښودل یې هم شاهکار دی. ځینې تیږې دلته په مختلفو بڼو سره پرې شوي دي. پوهانو د دې څېړنو له پایلو وروسته وویل چې دا کار یوازې د نننۍ یا هم تر دې د لوړې ټکنالوژي په مټ شونې دی. دلته موږ په یوه $2 کې پاتې کیږو، یا خو مصریانو د هغه وخت په ساده وسایلو دا تیږې پرې کړي دي، یا هم د تاریخ یوه برخه له منځه تللې ده، او داسې وسایل ورسره له منځه تللي چې موږ یې په تړاو هیڅ معلومات نه لرو. ځینې کسان یو ګام مخته ځي او وایي چې دا کار د فضایي انسانانو دی، خو څېړونکي وایي کیدای شي د دې ډبرو په تراشلو کې داسې فلزي وسایل کار شوي وي چې موږ تر اوسه نه دي لیدلي. که چیرته دلته کوم فلزي وسایل کار شوي وي، موږ ته یې هیڅ یوه نښه نه ده پاتې شوي. په لرغوني مصر کې له یو ډول فلز څخه ډیره ګټه اخیستل کېدله، هغه مس دی. خو ویلی شو چې مس د ګرانیتي ډبرو په پرې کولو کې هیڅ رول نه لري. په دې ډبرو کې داسې سوري لیدل کیږي ته به فکر کوي چې د یوې ډیرې منظمې وسیلې پر مټ کیندل شوي دي. دا داسې سوري نه دي چې د چټک په وسیله دې کیندل شوي وي. د داسې کار د ترسره کولو په موخه ډیرې تجربې وشوي، خو بې پایلې وي. موږ د دوی په شان وسایل نه لرو. ښایي دوی داسې افزار کار کړي وي چې لنډمهاله به وو او له منځه به تللي وي، یا به دوی داسې افزار درلودل چې زموږ تر تصوره به هم لوړ وي. اوس راځو د تر ټولو پټو پاتې شونو پر لور. په سرابیوم سیمه کې د ګرانیتي ډبرو تر ټولو لوی صندوقونه تر ځمکې لاندې په ژورو تونلونو کې ستر صندوقونه چې له تورو ګرانیتي ډبرو څخه جوړ شوي دي، شفاف تراشل شوي لکه آینه، او د ظریفو 90 درجې زاویو او د ظریفو 90 درجې زاویې څنډو په درلودلو سره او د میلیمتري زاویو په دقت سره. یو له څېړونکو څخه دا صندوقونه د لیزر په وسیله اندازه ګیري کړل. پایله یې د 1 ملیمتر دقت له 10 برخې سره په څنډو کې برابر وو. دا په ګوته کوي چې مصریانو په خپل وخت کې
تر خپل ذکاوت لوړې انجینري ته لاسرسی درلود، یا دا چې دا صندوقونه دوی خپله نه دي جوړ کړي. یوه فرضیه شتون لري او هغه دا چې د دې اثارو لرغونتوب تر لرغوني مصر مخکې زمانې ته ستنیږي، یعنې داسې تمدن چې تر دوی مخکې شتون درلود او له منځه تللی. یا ښایي دا د فضایي موجوداتو د لاس جوړښتونه وي. راځئ له یوې بلې زاویې ورته ځیر شو. ښایي ټکنالوژي ورکه وه چې په دومره ځیرکتیا سره یې دا تیږې تراشلې دي. پوښتنه دا ده چې هغه ټکنالوژي څه شی وه؟ دلته یوه بله خبره مطرح کیږي، غږ یا لړزه. څېړونکي وایي ښایي مصریانو داسې وسایل کار کړي وي چې د غږ د انرژي په مټ به یې کار کاوه. هغه وسیلې چې د لوړ فرکانس د درلودلو له کبله به یې ډبره په لړزه راوستله او ډبره به یو څه نرمېدله او تراشل به یې اسانه کېدل. دا خبرې کېدای شي تاسو ته ډېره جالبه وي، خو څېړنو ښودلي چې غږ کولی شي په اجسامو متقابل اغیز ولري.